سخت وخت راغلی دی و چې په کوم ځای کې بندیتي ډېره شل ته اوبه ختمې شي دونه اوبه نشته چې دې بوټو ته یې واچو ټول بوټي مې رانه وچ شو وای مې ده درد مې راشه کنه اوبه خدای چې دا چیلې ده چا چغې وایي که ته باران ته تړلی که څه حساب کتاب وشو خو زموږ خلک دي عجیبه خلک دي نو ولکه پلار دې ما چیلی نیمه نو دا جي راته چیلې اوازونه ولې کوې خو ما له سم چغه راکړه که نه ولې څه وې راشه پړه مې درد دی اسپتال ته مې بوځه تا څه وې دا جي پتیسې مې درد دی نوړه خو دلته دي که نړه خو بره که نه ستا څنګه ته خو یې پړه مې درد دی که نه خو بس داسې دی لاس راواچوه الله به خیر کړي زه ډاکټر له بوځم دا جي غم مه کوه ښه زوی دې لا ژوندی دی خپې خو لګوه که نه نو 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 خپې لګوه دا جي پړه دې درد دی نو په خپو خو یې نه یې درد که نه دا جي نن خو د اتوار ورځ ده سرکاري اسپتال کې غټ ډاکټران هم نشته او دا لوکل ډاکټران هم ټول د سارني که نه خو دلته یو ګاونډي ډاکټر دی هغه ته دې ښیمه چې څه حساب دي زه ستنې منې خو ورسره کور کې شته کور کې به یې لږ وایي لږ مزل پاتې دی دا جي ښه لږ همت وکړه واو که نه هی خو دا دې مونږ په مخه راغی دا ولې لیکه ډاکټر صاحب زه خو لا کور ته در روان وم یو ډاکټر هم نه یې راغلی دا جي مې په دې ځای درد راغلی او ډېر زیات دی تنګ یې ته یې لږ چک کړه چې دا څه وجه ده ډاکټر په دغه ځای درد دی په دې ځای درد دی په دې ځای دی واو اوهو دا د خو پینډکس دی دا پېښور ته رسوه دا څه وی ډاکټره ښه راځه دا جي چې وخت د باندې نه اړم پېښور ته یې رسوم بس دا جي دا جي دا څنګه چل یو کسب رانغی روژه راکنه دا 1100 پورې خو خلکه ټولو دي د سهار مونځ چې وکړي ټولو دي شي دا ټول خلکه بیا دي دا خو دا د جنازې ټیم هم پوره دی زه به یې په یوازې ښخوم که څه به زه شکر دی یو خو راغی ډاکټره په خیر راغې جاړمه خیر دی جاړمه دا هغه ټیم کې م ډېر زیات سیریس و ډله وړه ډاکټره ټیک ټاک و خو چې ما څنګه اسپتال ته بوتو ګنټه ولاړم چیټې ته چې چیټې نمبر راغی ما ته ویل ته به ټوکن رالی بیا ټوکن نه لاړم ټوکن چې مې راواخېشه بیا راله چیټې راکړه نو بیا یو کمرې ته ورغلم ما ته وي په داسې چل دی به یې په دې ځای درد وي 16 نمبر کمرې ته یې بوځه چې 16 نمبر ته مې بوته هغوی وي 18 ته یې بوځه چې 18 ته مې بوته بیا هغوی وي دا خو هلکه وي دا خو سیریس کیس دی 25 ته یې بوځه نو چې 25 ته مې بوته بس عقل ته راځه خپې اګرې ته کړې مړ شو جاړمه بس نور رزق په دنیا کې نو ډاکټره د رزق د شاټالې ولاړې دي پرون مې ورته یو خرګاډې راشن ډړه کړې خو دې ورته ټینګ نه شو ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخې م رڼا شه